چین کې په شدت سره د کرونا ویروس انتقال په تړاو تر اندېښنو وروسته د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې د کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ورته لازم تدابیر نیول شوي. د حامد کرزي هوایي ډګر کې ډاکټرانو د دې ناروغۍ له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي او وایي هغه مسافرین چې له چین هیواد نه افغانستان ته راځي په دقیق توګه د دوی له لوري معاینه کیږي. د کرونا ویروس چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم خپل تدابیر ورته لري، دلته د حامد کرزي په هوایي ډګر کې ډاکټران دلته راغلي. هر مسافر چې له بیلابیلو هیوادو نه راځي دلته پوښتنه ترې کیږي چې له کوم هیواد څخه راغلي یاستئ. که چیرته د چین هیواد څخه راغلي وي نو دوی دلته د دوی تشخیص کیږي چې تر څو د کرونا ویروس ونه لري. که چیرته داسې علائم پکې ولیدل شي نو دلته له دزې نه وروسته چې تشخیص شي دوی قرنطین کوي. توسط ترمامیتر که ما داریم که تبشان را چک میکنیم با فاصله 5 الی 10 سانتی که مستقیم با شخص مسافر تماس نداره. بعدی تروسواب داریم که سوابشان را ما میگیریم. بعد اگر تبشان از 38.5 39 بالاتر می باشه ازشان پرسان میکنیم بعد که آیا شما کلودردی، سردردی و یا نفس تنگی دارین ندارین. اگر داشتن اونا ما اتاق مجهز داریم به خاطر قرنطین، اونا را قرنطین میکنیم. د حامد کرزي په هوایي ډګر کې ډاکټران وایي دوی تر اوسه د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت کړې. دوی وایي له چین هیواد څخه د تېرې جمعې ورځې پورې 120 مسافر راغلي خو له چک وروسته یوه یې هم دغه ویروس له ځانه سره نه درلود. ډاکټران زیاتوي که چیرته له چین څخه په راغلو مسافرو باندې پوه شي چې تبه، نفس تنګي او نور علائم پکې ولیدل شي نو دوی یې له چک کولو وروسته قرنطین کوي او بیا یې د درملنې په هدف اړوندو روغتونونو ته استوي. که چیرته د کرونا پر ویروس باندې څوک مبتلا شوي نو له تشخیص او درملنې چې دلته لومړنۍ درملنې کیږي وروسته په دې اتاق کې قرنطین کیږي د لنډ وخت لپاره او وروسته له هغه نه د انتاني شفاخانې ته له دې ځایه د لا زیات تشخیص لپاره انتقالیږي. معطل فعلا 3 واقع ما صرف 100% سرش تشخیص نشده بود، اشتباهی بود با شفاخانه انتانی و یک با شفاخانه شیخ زاید و یک طبیب خارجی بود و حاضر نشد با سفارت خود رفتن و اهتمامات داشتن باز هیچ دو مریض ما انتقال هم دادیم. 177 نفر تا دیروز روز جمعه ما ثبت راجستر کردیم که خوشبختانه تمامشان حالت ایشان خوب بوده. شبیر احمد او د نوموړي میرمن ظاهره چې د چین شانګهای کې محصلانو وایي چې د دغه ویروس په را پیدا کېدو سره دوی له کورونو څخه نشو وتلی او د چین په اکثره ولایتونو کې په دغه ویروس خلک مبتلا شوي وو. دوی زیاتوي چې دغه وضعیت نه نور تنګ شوي وو او له چین څخه خپل هیواد ته راستانه شول. فعلا پایتخت چین بیجینگ که هست یک ذره زیادتر است، چونگچین یکی از شهرهایش است و همچنان شانگهای هم که هست یک از شهرهایی است که زیادتر کرونا در وجود سرایت کرده و زیادتر مردم بعضی چی شده گرفتار شده. گرچه قرنطین نبودیم اما نمیتونستیم بیرون از خانه شویم و زیادتر اوقات در خانه بودیم. په ورته مهال د عامې روغتیا د سرویلانس برخې مسؤلین وایي چې دوی خپل تدابیر نیولي او د دغه ویروس ممکنه بروز لپاره له بهرنیو ډونرانو سره خبرې کړي څو د وسایلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. وزارت صحت عامه پلان ایمرجنسی خود ساخته. نظر به ای که فعلا که واقعا نداریم کدام تدابیر در نظر بگیریم و وقتی که واقعات پیدا شود و واقعات به تعداد کم باشه چی تدابیر و اگر خدا نخواسته واقعات زیاد میشه مطابق از او پلان جور کرده و بعض ضروریات از بودجه داخلی خود تامین کردن بعض ضروریات و بعضی به دونرها و به شرکای بین المللی پلان شریک کرده و وعده همکاری کرده. د کرونا ویروس په اړه په افغانستان کې اندېښنې داسې مهال دي چې د دې ویروس له امله چین کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 160 تنو اوښتی دی او د نړۍ تر 10 زیاتو هیوادونو ته یې سرایت کړی دی.